بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. ملګرو، که چیرې تاسو غواړئ چې پر تصویرانو باندې خوندوره شاعري ولیکئ، نو تاسو فیکس لاب استعمال کړئ. راځئ ملګرو چې د فیکس لاب د زده کړې اول درس شروع کړو. د ټولو څه در مخه به ملګرو تاسو فیکس لاب خلاص کړئ. فیکس لاب په پلی سټور کې موجود دی، خو ما چونکې پښتو فیکس لاب را ډاونلوډ کړی دی، تاسو کولی شئ چې انګلیش فیکس لاب هم ترلاسه کړئ. کله چې مو فیکس لاب زما په ټلیفون کې دغه رقم شکل لري ملګرو، نو کله چې مې فیکس لاب خلاص کړئ، نو اول شی چې ستاسو فیکس لاب غواړي هغه دا چې تاسو به یو صفحه انتخابوئ. صفحه دلته فیکس لاب خپلې یو څو صفحې هم ورکړي دي، تاسو کولی شئ چې دغه صفحې انتخاب کړئ، او که ستاسو خوښه وي نو د خپل سټوریج د میموري کارډ څخه هم یو صفحه انتخابولی شئ. دا د فیکس لاب خپلې صفحې دي ملګرو، دغه صفحه ده، تاسو کولی شئ چې دغه صفحې انتخاب کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې د خپل میموري کارډ یا د ټلیفون د میموري څخه تاسو یو صفحه انتخاب کړئ، بیا به نو ملګرو د دې خوا څخه تقریبا 3 نمبر پر 3 نمبر باندې به کلیک ووهئ. نو چې کله مې کلیک پر ووهئ، بیا تاسو ته دا رقم صفحه خلاصیږي. تاسو به راسئ دغه د ګالري څخه چې کوم دغه دی، پر دې به کلیک وکړئ. دغه دی ملګرو، پر دې به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله مې پر دې کلیک وکړئ، نو دا به تاسو سیده د خپل موبایل سټوریج له بوځي. نو تاسو به پر ګلري باندې کلیک وکړئ. چې کله مې په ګلري باندې کلیک وکړئ، زه غواړم ملګرو چې د خپل ټلیفون د میموري کارډ څخه یو صفحه انتخاب کړم. زه راځم ملګرو، دلته هغه تور کلر انتخابوم، ځکه تور کلر ډېر خوندور وي. نو دلته به ملګرو تاسو ته د تصویر سایز درښیي چې په کوم سایز کې ته غواړئ چې تصویر جوړ کړې. په دغه سایز کې که ستاسو خوښه وي تصویر جوړولی شئ، په دغه کې چې څومره ستاسو مرضي هماغه قدر په هغه سایز کې تاسو نو په کوم سایز کې چې تاسو تصویر جوړول غواړئ هماغه سایز به انتخاب کړئ. زه دا تصویر د یوټیوب د تمنیل لپاره جوړول غواړم، نو زه راځم دغه سایز انتخابوم ملګرو. که چیرې تاسو د یوټیوب چینل لپاره تمنیل جوړوئ، نو بیا دغه سایز باید چې انتخاب کړئ. دغه سایز باید چې انتخاب کړئ، نو زه هم دغه سایز انتخابوم. بیا به ملګرو دغه د صحیح نښان ووهئ. نو تاسو به دغه دی ملګرو، موږ ته صفحه خلاصه شول. نو اوس تاسو پر دغه باندې لیکل کولی شئ چې تاسو اوس زه غواړم ملګرو چې پر دغه صفحه باندې یو شی ولیکم. نو ملګرو تاسو به که چیرې پر تصویر باندې خط لیکل غواړئ، نو دلته به راسئ، دغه به ووهئ. دغه یو څه اوږده ده، تاسو به راسئ دلته د جمع نښان چې کوم علامت دی دغه به ووهئ ملګرو. چې دا مې کله ووایي، نو په سر کې دا د لیکنې یو توری راوړي، تاسو به دغه باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته به د قلم نښان راوړي، دغه دی ملګرو. چې کله مې دغه ووالي، بیا به دا د سر والا ووهي، نو تاسو ته به د لیکلو صفحه خلاصه شي ملګرو. نو زه غواړم چې دلته یو څه ولیکم ملګرو. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
نو دا به کلیک کوم ملګرو، دغه دې موږ ته هغه توري راوړل شول. نو ملګرو په دې خاطر چې ویډیو اوږده نه شي، نور به انشاءالله په دویم نمبر درس کې وایو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.